د ټي ټي پی او بلوچستان بریدونه پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړ وایي زموږ صبر درته په ختمېدو دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې پرېکنده ګامونه واخلي. نوموړي خبرداری ورکړ چې طالبان د پاکستانیانو صبر نه ازموي، که نه نو پاکستان به خپله لاس په کار شي. ممتاز زهرا بلوچ د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې اسلام آباد دغه پرله پسې غوښتنې جدي ونیسي او دا ډاډ ورکړي چې د دغو جنګیالیو ډلو پر ضد ګام اخیستل کېږي. نوموړي وویل د ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې چې لا هم په افغانستان کې له میشتو ډلو متوجه دي باید د پاکستان د خلکو صبر ونه ازمویل شي. بلوچ وویل چې نه یوازې پاکستان بلکې مسکو، فرمټ او ګاونډي هیوادونه هم له طالبانو غوښتي چې د دغسې ډلو پر وړاندې لاس په کار شي او دا ډاډمنه کړي چې افغان خاوره د پاکستان یا نور ګاونډي هیوادونو خلاف نه کاریږي. طالبانو بیا ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته نو پاکستاني حکومت د خپل کورنۍ مسله په خپله حل کړي. بلوچ وویل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی نن پاکستان ته سفر کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره به خبرې اترې وکړي. د نوموړي په وینا دواړې خواوې به په دغو خبرو اترو کې د افغانستان پر وضعیت او د سیمې د سولې او ټینګاو په وده کې د ګاونډي هیوادونو پر رول خبرې وکړي. هغې له چین سره د ګډ امنیتي میکانیزم په تړاو رپورټونه پروپاګند وباله او ویل چې رسنۍ باید دغسې کیسو تر شا انګیزې درک کړي. بلوچ زیاته کړه چې د اوسپنیزو وروڼو او ستراتیژیکو ملګرو په توګه پاکستان او چین د یو او بل حاکمیت ته د درناوي په تړاو همکاري او خبرې اترې لري او دواړه هیوادونه دا توان لري چې دغو اړیکو ته زیان رسونکې هڅې شنډې کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.